ملي هنداره څه شی دی؟ په دې کې زمونږ روماني داستانونه پټ دي. زما خوش رنگ زما مزه بل ځای سنم را سفر څنګ زما په دې کې یوسف خان شیربانو، ادم درخانه او داسې نور ډېرې روماني کیسې کومې چې زمونږ په چاپېرچل کې تېرې شوي دي، دا به مونږ تاسو ته یو یو ښایو. نو ګرانو کتونکو، زما سره اوسئ. زه به تاسو ته هر هفته یوه نوې کیسه اورم، هم ستاسو په چینل. د فتح خان د تلو نه کله چې رابعه خبر سوه، نو هغه د کلاسه د باندې راووته او نارې پرې وکړلې. فتح خان پوردل ته وویل چې اوس رابعه ته ووایه که رابعه راسره ځي نو د سفر تیاری دې وکړي. پوردله خبره واوره، تاسو ټول چېرې روان یاست؟ موږ هندوستان له ځو. څه کیسه ده؟ هغه فتح خان نه دی، هغه له خپله پلاره خو بدي سوی دی. په څه خبره؟ دومره خبره نه ده خو بس. یا پوردله، په معمولي خبره څوک ملکونه نه پرېږدي. ته دا خبرې پرېږده، زه فتح خان په تا پسې راستولی یم. ته له موږ سره ځې او که دلې پاته کېږې. څه؟ او خورې هغه ستا چنغول دی، ستا یې نکاح په کوچنیوالي سوې ده. ګوره پوردله، زه پښتنه یم او زه د هغه په نوم ناست یم. بس ته ما ته جواب راکړه، فتح خان ستا په انتظار دی. څه سوچونه وایې؟ څه فیصله ده وکړه؟ پوردله، زه به په خپل کلا کې انتظار کوم. هسې هم ستاسو لار هغه ده. بس ټیک دی، ته دلې انتظار وکړه، زه درځه ولاړم. د فتح خان د تګ څخه چې مور خبر سوه، نو هغه د کلابس دروازه کې ودرېده چې په دې به فتح خان راوځي او زه به یې څاروم. فتح خان چې خبر سو چې مور یې په دروازه کې ولاړه ده، نو دی په بله دروازه د باندې ووتی. مور چې خبر سوه چې فتح خان خو په دویمه دروازه ووتی، نو هغه د باندې راله او دا ناره یې پرې وکړه که دوی دي له خدایه د کلابس دروازې دوی دي، په یو مې فتح خان او په بله یې د مور سوي نارې دي. فتح خان او پوردل خان د رابعه قلا ته روان سول، کومه چې د مختر قلا په نوم مشهوره وه.
ولې ستړی شوې؟ هو ډېره ستړې شوم. فتح خانه آخر به ستا منزل کله راځي؟ بس دا مخامخ کلی دی نو چې ورغلو هلته به ښه ارام وکړو. آخر هغه خلک چیرې ولاړل؟ هغوی ډېر مخته ولاړو، اوس مې په کلي کې ډېره نه اچولي. ښه فتح خانه دا راته ووایه چې اوس لاره ډېره ده که لږ؟ دومره نه دی هغه مخامخ کلی چې ښکاره کېږي هغه. راځه. راسه کښېنئ. کرامه ته داسې وکړه او ملګرو ته ووایه چې اسان یې لکړي. هغه څنګه؟ هغه داسې ورته ووایه ګرځه اسان پرېږدئ کروندو ته ور یې لکړي. پردې کرندو ته څنګه اسانه ریله کوئ؟ ته زما په مطلب نه شوې پوه. نو څه مطلب د دی؟ زما مطلب دا دی چې د کلي د خلکو اتفاق او بې اتفاقي معلومه کړو. اتفاق او بې اتفاقي؟ مطلب دا دی که د دې کلي په خلکو کې اتفاق وو نو به ګرد اسان سره راټول کړي. که اتفاق نه و بکشي کې یو بیا د یوه کروندې ته وراړي یا بل بیا د بل کروندې ته وراړي. څه به وشي که د اخر په اتفاق کې نو موږ ته بیا څه پیدا راورسېږي؟ که د کلي په خلکو کې اتفاق وو نو بیا دلته زموږ دپاره اوسېدل ډېره ګرانه ده. که اتفاق نه و نو بیا بیا به هم په هغه کلي کې اوسېږو. په کومو خلکو کې چې اتفاق نه وي په هغو خلکو باندې ډېر ښه حکومت کېږي. فتح خانه زما اوس سر په خلاص و، زه ودستي ورځمه او دا کار کومه. زه ودستي ورځمه. ستا څه خیال دی فتح خانه بیا به موږ دلته پاتې کېږو؟ هو چې چیرې شه هلته شپه. کرمي د فتح خان د حکم مطابق د ګردو ملګرو آسونه په شپېشتو ور پرېښول. نو د کلي خلکو څه وکړل؟ فال دې راوړئ. فتح خانه د کلي والا زموږ اسان سره راټول کړي. د دې مطلب دا دی چې د دې کلي په خلکو کې اتفاق شته. نو بیا بیا شپه ډلې کوو نو. شپه او دلته؟ هو سبا به که خدای کړي روانېږو. ورځئ. سهار چې دوی د دغه ځای روان شول نو یو بل کلي ته ورغلل. اول هم دغرنګه آسونه یې په شپېشتو ور پرېښول. خو د دغه کلي د خلکو هم اتفاق و او د دغه ځایه دوی بیا مخکې روان شول. بل کلي ته چې ورسېدل نو د فتح خان تجربه کامیابه شوله. د هغه خلکو بلکل اتفاق نه و. فتح خان وایي چې موږ به هم دلې اوسېږو او د ګرد عمر د اوسېدو فیصله یې وکړله. کرمه ته به ورشه دا لوی کلا حال به راوړې چې څوک پکې اوسېږي. فتح خانه ما پوره حال راوړی دي، ګاوشچیان پکې واوسي. نو دا به ښه نه وي چې موږ پکې واوسېږو. دا به څنګه ښه شي؟ کرمه ته ورته خبره ورسره وکړه. موږ له به زور راکړي؟ هو که نه راکوئ نو په زوره پکې اوسېږو. زور؟ هو دې کلا زموږ دپاره بل ښه ځای نشته. کرمه ورسه. سمه زه به ورسم. راځئ. په دغه کلي کې یو غټه او مضبوطه کلا وه. په دې کلا کې ګوهرچیان اوسېدل. فتح خان دا خیال وکړي چې دا کلا زموږ د اوسېدونکو دپاره ډېره مضبوطه او ښه ده، مناسبه ده. په دې کلا کې به موږ ګرد سره د شپېتو ملګرو اوسېږو. کرمه یې سره د نورو ملګرو د کلا دروازې ته ورغلی او دروازه یې په زوره وډبوله، خو چا دروازه خلاصه نه کړه. دراصل ګوهرچیان وېرېدلي وو ځکه چې دوی دا لښکر لیدلی وو. هغوی د وېرې دروازه نه خلاصوله. کرمه ډېر ایسار سو. یوازې چې لاړ نه سې ځان سې څوک درڅه بوځه. صحیح د خور دې ډېره خوا نه به در بدېږي. بیا خوري ته هم مه کوه. زه به دی لاړ سم او دی به راسم. اخر ما هم له فتح خان سره په یوه تاریخ کې خوړلي. زه په مخه دې ښه ځم. بیا قردل خان هم ورغی. دروازه یې وډبوله خو څه خوند یې ونه کوي. ګوهرچیانو دروازه خلاصه نه کړه.
اخر فتح خان په خپله ورغی. فتح خان چې دروازه وډبوله نو چا خلاصه نه کړه، خو یو دوه ګراچیان د کلا بالا وختل. دوی چې د بالا څخه ښکته وکتل نو د فتح خان غټ بریتونه او د ده مخ هغه جال و جلال، نو هغه وبېرېدل او د بیرې دروازه خلاصه کړه. السلام علیکم. بخیر سالم صاحب بخیر. نو ته یې د دا ګاورچیانو مشر؟ دا کلا زموږ ډېره خوښه شوه. ښه موږ دلته اوسېدل غواړو. تاسو دلته اوسېدل؟ هېرېږه مه، په خوشحالي درته وایم. او موږ تاسو د ځان لپاره بل ځای بندوبست وکړئ. څنګه بندوبست؟ زه نه یم خبر. ګوره دا خو ظلم ده چې ته زموږ سره کوې. موږ مسافر یو، د مسافرو ډېر حق وي. او که زه داسې ونه کړم نو بیا؟ که په رضا نه پرېږدې بیا نو سمه ده سمه ده، تاسو خو مېلمانه یاست، زه ځم د ډوډۍ بندوبست کوم او تاسو خپل ملګري کلا ته راولئ. فتح خان دننه ورغی، د کلا جایزه یې واخیستله، نو ډېر خوشحاله سو، ول دا ځای زموږ دپاره مناسبه دی. ګاونډیانو سره بله لار نه وه، نو دوی د مغولو بادشاه شمس الدین ته ورغلل او د لښکر کیسه او خپل فریاد یې ورته وکړي. شمس الدین چې د لښکر کیسه واورېده نو زړه یې پرې ونه کوي او دوی ته یې وویل چې ته یې ولاړ سئ، دا کلا دوی ته پرېږدئ، زه به دوی ته بل ځای درکړم. ګاورچیان ولاړل او شمس الدین ګاورچیانو ته بله کلا ورکړله. ګاورچیان په دغه خبره ډېر خوشحاله شول او فتح خان او د هغه ملګرو ته ډېر ښه مېلمستیا ورکړله او اخر دا کلا یې فتح خان ته وروسپارله. بیا په کومو سوچونو کې ورکې؟ هسې بس خپل کلی خپل خلک مې ډېر په یادېږي. ما ته معلومه ده چې ته پریشانه یې، خو ته یو پښتنه یې، زما سره دې پښتو کړې ده چې دلته راغلې. زه ستا سره په دوزخ کې هم خوشحاله یم زما سرتاجه. زما په راتللو باندې زه نه یم پښیمانه. زه ستا سره په هر میدان کې په وژه ولاړ یم. ځو به چې وخت یې راسي خپل وطن له بم ځو. ما د خپل ځان سره قسم کړی، هغه مې ترسره کړي چې خدای مختورن نه کړم. فتح خانه په هر میدان بریالی اوسې. فتح خان خو خپل قول پوره کړو، خو هغه ته دا معلومه نه وه چې قسمت به د ده سره څه بازۍ کوي. کیسه داسې وسوله چې کرمه یې د ګاورچیانو سره په ګپ شپ لګیا و او په ګپ ګپ کې یې دا پوښتنه ځینې وکړله چې دا بادشاه د ستاسو څخه ټیکس مالیه خو نه غواړي. هغوی ورته وویل چې کال په کال راځي او کال په کال موږ دا ټیکس مالیه ورکوو. نو کرمي ورته وویل چې خیال کوئ که شش کال دی راغله نو ما به خبروئ. هماغه کیسه وسوله، شش کال چې سپایان راغلل نو ګاورچیانو کرمی خبر کوي. کرمی د فتح خان د مشورې نه بغیر سره د یو څو کسانو راغی او د باچا کسان یې ووژل. دا دې ډېر بد وکړو کرمی چې د باچا دښمني دې په سر واخیستله. دا مو ډېر ښه وکړ چې دا ګورچیان مو له غمه خلاص کړي، آینده به ماله نه غواړي. باچا به زموږ څخه بدل نه اخلي. څنګه به یې اخلي؟ خامخا به یې اخلي. او رنګاري موږ هم تر چا نه یو کمزوري، هېڅ نشي کولی. خو اوس لږ د هوښیارۍ څخه کار اخله.
او فتح خانه زړه مه اچوه زه در سره یم هېڅ نشي کولی بادشاه د فتح خان د دې ملګرو په دا حرکت ډېر خوابدی سو خو یو څه جوابي کاروایي ونه کړله خو هر کله چې د فتح خان ملګرو د بادشاه مال او قافلې لوټ کولې او سپایان به وژل نو بیا بادشاه یو چال وچلاوی السلام علیکم وعلیکم السلام دا چې دې پرده فتح خانه دا د باچا سپی ده چې ډېره کړې ده دا ورکه کریمې ته کرامات یې ووایه څه یې پکې لیکلي دي لیکلي دي چې زه له فتح خان سره روغه کول غواړم او کوم زما سپایان چې وژلي دي د هغو خونه هم وربخښم نور څه لیکلي دي تیر دربار ته غوښتی چې ما او تا راضینامه وکړو خو په دې شرط چې آینده به ته زما او سپایانو ته څه نه وایې بیا خو سمه ده چې روغه کوي په دې کې زموږ څه تاوان فتح خانه زه خو یم چې په دغه کې هم د باچا یو چم شته ته به نه ورځې اخر بادشاه دی بیا سرکاري چټۍ راستولی ده خو صحیح دی خالي لاس به نه ځي هو نو کرمي صحیح وایي سمه ده د ځان ځای به وتړه د کرمي اندازه صحیح وختله بادشاه خپل مکر او چال وچلاو او د هغوی ګرد ملګري ګرفتاره کړل کرمي هوښیارتوب وکړي چې دغه ملګرو ته ځان ور ورسوئ او ملګري را خلاص کړل خو د هغې نه پس مغول بادشاه د جنګ پخه اراده وکړله او د جنګ او د جنګونو یو سلسله شروع شوله هر کله به په جنګ کې د مغول بادشاه په سلونو سپایان مړه کېدل او ورسره به د فتح خان هم دوه درې ملګري مړه کېدل رابعې ډېره بهادرۍ سره خپل مړي سنبالول او اخر هغه ورځ راغله چې د رابعې آخري اسرا فتح خان هم ووژلی سو رابعې حوصله نه بایلله او د فتح خان مړی خپل وطن ته راوړ د مغول باچا شمس الدین پخپله د رابعې کلا ته ورغلی او په رابعه او په فتح خان یې آفرین وویل او اخر مغل کوټ لاچي او امان کوټ دا ګرد جاګیرې رابعې ته وربخښي د شمشاد ټلویزیون ګرانو کتونکو بابا خان ستنې اجازه غواړي انشاءالله په بله ملي هنداره پروګرام کې به زه تاسو ته یو نوې کیسه وړاندې کوم د خدای په امان